القصص مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اتویشتمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. اته اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده. تلك آيات الكتاب المبين. تاسین میم دا د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. موږ د موسی او فرعون یو څه حال سم صحیح تا ته اورو د داسې خلکو د ګټې لپاره چې ایمان راوړي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسېدونکي په ډلو وویشل. له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله، د هغې هلکان یې وژل او د هغې نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي وو او هغوی راهبران او هغوی وارثان وګرځوو او په ځمکه کې حکومت ورکړو او له هغو نه به فرعون او هامان او د هغو لښکرو ته هماغه څه ور وښیو چې له هغو سره یې ویره وه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. موږ د موسی امور ته الهام وکړ چې ده ته تی ورکړه، بیا کله چې له تا سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره او اندېښنه مه کوه. موږ هغه تا ته راګرځوونکي او له پیغمبرانو څخه د هغه جوړوونکي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سیند نه راوویست تر څو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خفګان سبب شي. خبره دا ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپله دسیسه کې غلط شوي. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون. د فرعون میرمن هغه ته وویل دا یې زما او ستا لپاره د سترګو روښنایي دی، مې وژنه، کیدای شي چې دا یې زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به یې په زویولی ونیسو او هغوی له عاقبت نه ناخبره وو. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هاخوا د موسی د مور زړه درزیده، هغې به د هغه راز برملا کړی وای که موږ د هغې زړه نه وای ډاډه کړی تر څو چې هغه زموږ پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه واوسي. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
هغې د هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه وروسته ځه. نو هغې له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساته چې دښمنان پرې ونه پوهېدل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. او مونږ پر موسی باندې لا د مخه د شروع ورکوونو تیونه حرام کړي وو. د دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغو ته وویل ایا زه تاسې ته د یو داسې کور نښه درکړم چې د هغه اوسېدونکي د ده پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهۍ سره یې وساتي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. په دې توګه موږ موسی بیرته خپلې مور ته راوست تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجنه ونه اوسي او په دې وپوهېږي چې د الله وعده رښتیانۍ وه، خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کله چې موسی د خپلې ځوانۍ پوره سن ته ورسېد او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ. موږ نیکانو ته همدغسې مکافات ورکوو. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. یوه ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننوت چې د ښار خلک په غفلت کې وو. هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي، یو د هغه د خپل قوم څخه و او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط و. د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله. موسی هغه یو سوک وواهه او د هغه کار یې پای ته ورساوه. د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلمسون کار دی، هغه سخت دښمن او ښکاره بې لارې کوونکی دی. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بیا یې وویل ای زما پروردګاره ما پر خپل ځان ظلم وکړ، ما ته بښنه وکړه. نو الله هغه ته بښنه وکړه، هغه ښه بښونکی او خورا مهربان دی. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسی ژمنه وکړه چې ای زما ربه دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی له دې وروسته به زه هېڅکله د مجرمانو ملاتړ نه شم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. بله ورځ هغه د سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روان و چې په ناڅاپي ډول څه ګوري چې همغه سړی چې پرون یې له ده نه ننګه غوښتې وه نن بیا ده ته د فریاد غږ کوي. موسی وویل ته خو په ښکاره توګه ډېر ګمراه سړی. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
بیا کله چې موسی اراده وکړه چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم همغسې ووژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلی دی ته غواړې چې په دې هېواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږې اصلاح کول نه غواړې وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين له هغه وروسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویې ویل ای موسی د سردارانو یعنې د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کیږي له دې ځایه ووځه زه ستا خواخوږی یم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين د دې خبر له اورېدلو سره سم موسی وویرېده او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو ویې ویل هیله ده چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير او کله چې هغه د مدین د اوبو څاه ته ورسېدو نو ویې لیدل چې ډېر خلک خپل څاروي اوبه کوي او له هغو نه بېلې یوې خواته دوه ښځې خپل څاروي څاروي موسی له دغو ښځو پوښتنه وکړه تاسې څنګه اندېښمنې هغو وویل موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوځي او زموږ پلار ډېر زیات سپین ږیری سړی دی فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير د دې په اورېدلو سره موسی د هغو څاروي اوبه کړل بیا یو سیوري ځای ته لاړ او ویې ویل پروردګاره هره ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ځان لا نه و شوی چې له هغو دوه نجونو نه یوه په شرم او حیا سره را روانه ده ته راغله ویې ویل زما پلار تا غواړي تر څو تا چې زموږ لپاره څارویو ته اوبه ورکړي دي د هغه اجرت درکړي موسی چې کله هغه ته ورغی او هغه ته یې خپله ټوله قصه واوروله نو هغه سړي وویل هېڅ مه ویرېږه اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين له هغو دوه نجونو نه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکر ونیسه دی تر ټولو یو غوره څوک دی چې نوکر ونیسي ځکه چې قوي او امانتکار دی قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين د هغې پلار موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو دوو لوڼو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر 8 کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که 10 کاله پوره کړې
نو دا ستا خپله خوښه، زه پر تا سختي کول نه غواړم، ته به ما انشاء الله ښه سړی ومومې. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی ځواب ورکړ دا خبره زما او ستا په منځ کې تصویب شوه. له دغو دواړو مودونه چې هر یوه زه پوره کړم له هغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي، او څه لوز او ژمنه چې مونږ کوو الله ورباندې ساتونکی دی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. کله چې موسی موده پوره کړه او هغه خپل اهل او عیال سره روان شو، نو د تور خواته یو اور په نظر ورغی. هغه خپل کوروالاو ته وویل تاسې اوسئ، ما اور لیدلی دی، ښایي زه له هغه ځایه څه خبر راوړم یا له هغه اور نه کومه سکروټه راواخلم چې تاسې پرې تاوده شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هلته چې ورسید نو د ناو د ښي غاړې په برکتي ټوټه ځمکه کې له یوې ونې څخه غږ وشو چې ای موسی، همدا زه الله یم د عالمیانو مالک. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. او حکم ورکړ شو چې وغورځوه خپله همسا. څنګه چې موسی ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځېږي، نو شا یې واړوله وتښتېده او هغه بیرته تر شا هم ونه کتل. امر وشو ای موسی راوګرځه او مه وېرېږه، ته بیخي په امن یې. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. خپل لاس په ګریوان کې ننباسه، ځلیدونکی به راوځي بې له څه تکلیف نه، او له ویرې نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه. دا دوه روښانه نښانې دي ستا د رب له لوري د فرعون او د هغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره. هغوی ډېر نافرمانه خلک دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی عرض وکړ زما باداره، ما خو د هغوی یو سړی وژلی دی، ویرېږم چې هغوی به ما ووژني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. او زما ورور هارون له مانه زیات د ژبې فصاحت لري، هغه له ما سره د مرستیال په توګه ولېږه تر څو چې هغه زما تایید وکړي. زه ویرېږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله فرمایل مونږ به ستا د ورور په وسیله ستا مخ قوي کړو او تاسې دواړو ته به داسې برلاسي در په برخه کړو چې هغوی تاسې ته هیڅ ضرر ونه شي رسولی. زمونږ د نښانو په زور سره به غلبه ستاسې او ستاسې د پیروانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا
بیا کله چې موسی هغو خلکو ته زموږ له روښانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا له ساختګي کورونه پرته نور څه نه دي او دا خبرې خو موږ د پلار نیکه په زمانه کې هېڅکله نه دي اورېدلي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسی ځواب ورکړ زما رب د هغه چا په حال خبر دی چې د هغه له لوري له هدایت سره راغلی دی او همغه ډېر ښه پوهېږي چې وروستی عاقبت د چا ښه کېدونکی دی. حقیقت دا دی چې ظالمان هېڅکله بری نه مومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. او فرعون وویل ای د دربار خلکو زه خو له خپله ځانه پرته ستاسې کوم بل خدای نه پیژنم. هامانه لږ شان خو د خښتو په پخولو سره زما لپاره یوه دنګه ودانۍ جوړه کړه. ښایي پر هغې باندې په ختلو سره زه د موسی خدای ولیدلی شم. زه خو دی دروغجن ګڼم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هغه او د هغه لښکرې په ځمکه کې ناحقه متکبر مغرور شول او دا یې وانګېرله چې هغوی هېڅکله زموږ لوري ته راګرځېدونکي نه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. په پای کې موږ هغه او د هغه لښکرې ونیول او په سمندر کې مو وغورځول. اوس وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. مونږ هغوی د دوزخ لوري ته بلونکي رهبران وګرځول او د قیامت په ورځ به هغوی له کوم ځایه مرسته ونه شي میندلی. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مونږ په دې دنیا کې په هغو پسې لعنت وټاکه او د قیامت په ورځ به هغوی په زیاته غندنه کې اخته وي، یعنې د الله له رحمت څخه به محروم وګرځول شي. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. مونږ د مخکنیو نسلونو له هلاکولو وروسته موسی ته کتاب ورکړ د خلکو لپاره د ذهني روښنایي سبب لارښوونکی او رحمت تر څو چې ښایي خلک درس واخلي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اے محمد ته په هغه وخت کې په لویدیځه څنډه کې موجود نه وې کله چې موږ موسی ته د شریعت دغه فرمان ورکړ او نه ته په شاهدانو کې شامل وي، بلکې له هغه وروسته ستا تر زمانې پورې موږ ډېر نسلونه منځته راوړي دي او پر هغو باندې ډېره زمانه تېره شوې ده. ته د مدین د خلکو په منځ کې هم موجود نه وې چې هغو ته دې زموږ آیاتونه اورولای، خو د هغه وخت د دغو خبرونو لیږونکي موږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
او ته د تور په لمن کې هم په هغه وخت کې موجود نه وي کله چې موږ موسی ته لومړی ځل آواز کړی خو دا ستا د رب رحمت دی چې تا ته دغه معلومات درکول کیږي تر څو چې ته هغه خلک تنبیه کړې چې هغو ته له تا نه مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی متوجه شي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين او دا مونږ د دې لپاره وکړل چیرته داسې نوي چې کله چې د هغو د خپلو کړو وړو له امله پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی ووایي ای پروردګاره تا ولې مونږ ته کوم پیغمبر ونه لیږه چې مونږ ستا د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون مګر کله چې زموږ له حضور څخه هغو ته حق راغی نو هغو وویل ولې ده ته هغه څه ورنکړای شول چې موسی ته ورکړای شوي وو دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی ته ورکړای شوي وو دوی ویل دواړه کوړي دي چې یوه د بلې تایید کوي او ویې ویل مونږ هیڅ یو نه منو قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ای پیغمبره دوی ته ووایه ښه نو د الله له لورې داسې کوم کتاب راوړئ چې له دغو دواړو نه زیات هدایت بښونکی وي که تاسې رښتینې یئ زه به د همغه پیروي وکړم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين اوس که هغوی ستا دغه غوښتنه نه پوره کوي نو وپوهېږه چې په اصل کې دوی د خپلو خواهشاتو پیروان دي او له هغه چا نه به څوک زیات ګمراه وي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي الله دغسې ظالمانو ته هیڅکله هدایت نه کوي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون او مونږ پرلپسې هغو ته د نصیحت خبره رسولې ده تر څو چې هغوی له غفلت نه راویښ شي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون کوم خلکو ته چې مونږ له دې نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين او کله چې دا قرآن هغو ته اورول کیږي نو هغوی وایي چې مونږ په ده باندې ایمان راوړ دا په رښتیا سره زمونږ د رب لخوا حق دی مونږ خو لا د پخوانه مسلمان یو أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دوی اجر دوه ځله ورکړل شي د هغه زغم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښود هغوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګښت کوي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين او کله چې بابیزه خبره واورېدله نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول چې زموږ عملونه زموږ لپاره او ستاسې عملونه ستاسې لپاره تاسې ته سلام دی موږ د جاهلانو غوندې کړنلاره غوره کول نه غواړو
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبره ته چې چاته وغواړې هغه ته هدایت نشي ورکولای مګر الله چې چاته وغواړي هدایت ورکوي او هغه خلق ښه پیژني چې د هدایت منونکي دي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وی وای کوم له تاسو سره د دغه هدایت پیروي غوړه کړو نو له خپل هیواد څخه به وتښتول شو. آیا داسې نه ده چې مونږ یو د امن ځای حرام د دوی لپاره استوګنځای وګرځاوو چې د هغه لوري ته هر راز میوې را روانې دي زمونږ له لوري د روزۍ په توګه خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهېږي. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. او څومره داسې کلي مونږ پناه کړي دي چې د هغو خلک په خپل ژوند ژواک کې مغرور شوي وو نو ګورئ هغه د هغو لویدلې مینې دي چې له هغو وروسته پکې ډېر کم څوک اوسېدلي دي په پای کې همدا مونږ وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. او ستا رب د کلیو هلاکونکی نو تر څو چې د هغو مرکز ته به یو پیغمبر نو لېږلی چې هغو ته یې زمونږ آیاتونه اورولي وای او نه مونږ د کلیو هلاکونکي وو تر څو پورې چې د هغو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تاسو ته چې هر څه درکړای شوي دي هغه محض د دنیوي ژوندانه وسایل او د هغه ښکلا ده او څه چې له الله سره دی هغه له دې نه ډېر غوره او بیخي پاتې کېدونکي دي. آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. خنو هغه څوک چې له هغه سره مونږ ښه وعده کړې وي او هغه د هغې میندونکی وي آیا د هغه چا په څیر کېدی شي چې هغه ته مو صرف د دنیوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا لپاره وروستل کېدونکو څخه وي؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او دوی دې نه هېروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې تاسې پرې ګمان درلود؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دغه وینا چې په کوم کسانو باندې تطبیقیږي هغوی به ووایي ای زمونږ ربه بېشکه همدغه خلک دي چې مونږ هغوی ګمراه کړي مونږ دوی هماغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې مونږ پخپله ګمراه شو. مونږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو دوی زمونږ بندګي نه کوله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. بیا به دوی ته وویل شي چې بلنه ورکړئ اوس خپلو انګېرلو شریکانو ته دوی به هغو ته بلنه ورکړي خو هغوی به دوی ته څه ځواب ورنه کړي او دوی به عذاب وګوري کاشکې چې دوی د هدایت غوره کوونکي وای.
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين او دوی د نه هیروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلېږل شوي وو هغو ته تاسې څه ځواب ورکړی وو فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون په هغه وخت کې به دوی ته هیڅ ځواب په فکر کې ورنشي او نه به دوی په خپلو منځو کې یو له بل نه پوښتنه وکړی شي فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين البته چا چې نن توبه ویستله او ایمان یې راوړ او نیک عمل یې وکړ همغه دا هیله کولی شي چې هلته به له فلاح میندونکو څخه وي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ستا رب پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه په خپله د خپل کار لپاره چې چاته یې خوښه شي غوره کوي دغه ټاکنه د دغو خلکو د کولو کار نه دی الله پاک دی او ډیر لوړ دی له هغه شرک نه چې دوی یې کوي وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ستا رب پوهیږي په هغه څه چې دوی په زړونو کې پټوي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون اما هغه یو الله چې له هغه پرته بل څوک د عبادت مستحق نشته د همغه لپاره ثنا ستاینه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم فرمانروایی د همغه لپاره ده او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځېدونکي یاست قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ای پیغمبره دوی ته ووایه تاسې کله غور وکړ چې که الله تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره شپه خوره کړي نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې ته رڼایي راولي آیا تاسې نه اورئ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون له دوی نه پوښتنه وکړه تاسې کله فکر وکړ چې که الله تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره ورځ خوره کړي نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې ته شپه راولي تر څو چې تاسې په هغې کې استراحت وکړای شئ آیا تاسې بصیرت نه لرئ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون دا د همغه رحمت دی چې هغه ستاسې لپاره شپه او ورځ منځته راوړي دي تر څو چې تاسې په شپه کې استراحت وکړئ او په ورځ کې د خپل رب فضل ولټوئ ښایي چې تاسې شکر ویستونکي شئ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون دوی دې په یاد لري هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسې ګمان درلود ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون او موږ به له هر امت نه یو شاهد راوباسو بیا به ووایو چې راوړئ اوس خپل دلیل په هغه وخت کې به دوی ته څرګنده شي چې حق د الله پلو ته دی او د دوی هغه ټول دروغ به ورک شي چې دوی له ځانه جوړول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من
تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. دا یو واقعیت دی چې قارون د موسی د قوم یو فرد و. بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولي لا بلا په سختۍ سره پورته کولی شوې. یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل مه ویاړېږه یعنې ناشکري مه کوه، الله ویاړېدونکي یعنې ناشکره نه خوښوي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. کوم شتمني چې الله تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپله برخه مه هېروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه، الله فساد کوونکي نه خوښوي. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون وویل دا هڅه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله له ده نه مخکې ډېر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یوه ورځ هغه یعنې قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره یې وویل کاشکې زموږ هم همغه څه وایې چې قارون ته ورکړی شوي دي، دی خو د لویې برخې خاوند دی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خو کوم کسان چې د علم خاوندانو هغو وویل خواشیني ده ستاسې په حال باندې، د الله ثواب د هغه چا لپاره ډېر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نه ورکول کیږي مګر د صبر خاوندانو ته. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننویست. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای او نه هغه خپله مرسته په خپله وکړای شو. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اوس هغه خلکو چې پرونی د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس مونږ هېره کړې وه چې الله له خپلو بندګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته یې چې خوښه شي پرې تنګوي. که الله پر مونږ احسان نه وای کړی نو مونږ به یې هم په ځمکه کې ننویستلي وو. افسوس زمونږ په یاد پاتې نه شوه چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. غد آخرت کو اور خو به مونږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپله لویي نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره له هغې نه زیاته ښه نیکي ده او څوک چې له بدۍ سره راشي نو د بدو عملونو سرته رسوونکو ته به همغسې بدله ورکړی شي لکه څنګه چې عمل کوو. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ای پیغمبره باور ولره چا چې د دې قرآن مسؤلیت پر تا اچولی دی هغه یو ډېر ښه عاقبت ته ستا رسوونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې له هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته ده. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅکله د دې خبرې هیلهمن نه وې چې پر تا د کتاب نازل کړی شي. دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی نو ته د کافرانو ملاتړ مه کېږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او داسې د هیڅکله ونه شي چې د الله آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا له هغو څخه راواړوي. د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅکله په مشرکانو کې مه شاملې. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او له الله سره کوم معبود مه بله له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. د هغه له ذاته پرته هر شی هلاکېدونکی دی. فرمان روایی د همغه ده او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځېدونکي یاست. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.